نن سبا په دې ځوانانو کې د ټټو جوړولو د خال وهلو جذبه ډېره زیاته شوې چې ګوره چا به پر لاس باندې زمری لیکلی، چا به شیر لیکلی، چا به کلاشینکوف لیکلی، چا به توره لیکلی، چا به خپل نوم لیکلی، چا به د محبوب نوم لیکلی. د مغرب په تقلید کې، د انګریز په تقلید کې چې هغه کم کار کوي، زموږ د مسلمانان ځوانان هم په هغه پسې روان. ته باید ته خو مسلمان دا غور و فکر وکړې آیا دا کم عمل چې زه کومه په شریعت کې دا جایز دی او که نه دی. زموږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې څه فرمایلي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، د بخاري شریف روایت بلکې د صحاح سته په ټولو کتابونو کې به دا وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله، په بعض ځایونو کې فرمایي لعن النبي، دا الله پر لعنت دی، د نبی پر لعنت. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، چې کم څوک خال ویي یا خال ور ویي، پر دې دواړو د الله لعنت دی، د پیغمبر لعنت دی. کم څوک ټټو جوړوي او چاته چې ور جوړوي، پر دواړو باندې لعنت دی. څومره غټه خبره ده. نو اوس چې چاته ووایه چې ته ملعونه یې، خوا به دی، لیکن چې کم څوک ټټو جوړوي، کم څوک خال ویي، شوق پر کوي، د الله پیغمبر فرمایي دا ملعونه دی، د الله هم لعنت دی باندې، د پیغمبر علیه السلام هم لعنت دی. دا څومره غټه خبره ده عزتمن. دا نه چې ته صرف خال ویې په هغه وخت کې ملعونه، چې در څو تا د دې خال وهلو څه توبه کښلې نه وي، تا په رښتینې زړه د الله څه عفوه غوښتې نه وي، که په لمانځه کې ولاړې هم به د دا خال لعنت پر تا وي، که په طواف کې روانې هم د دا خال او د دا ټټو لعنت به پر تا وي، که په عرفات کې ولاړې هم به د دې خال او د ټټو لعنت پر تا باندې وي، چې و تلاوت ته ناسې هم به د الله د طرفه څه د خال او د ټټو د وجې څه ته ملعونه. زموږ ټولو فتاواو دا لیکلي دي چې په شریعت کې دا جواز نه لري، سخته ګناه ده. د دې څه باید په رښتینې زړه توبه وایستلی سي. او نن سبا علاجونه راوتلي دي، مشینان راوتلي دي، لیزران شته چې دغه خال په خرابېږي، دا ټټو په خرابېږي، چې هر څه چې کښلي که ګولې که هر څه وي. نو باید دغه مسلمان د دغه ټټو د نحوسته څه، د دې خال د نحوسته څه ځان خلاص کړي، د دې د ګناه څخه ځان خلاص کړي. دا معمولي خبره ونه ګڼي عزتمن. احسن الفتاوا چې زموږ ټولو کتابونو دومره سخت، یعنې نور خو ته مه جوړ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا منعونه دی، پر دې د الله د طرفه لعنت دی، د پیغمبر علیه السلام طرفه لعنت دی. د یو مسلمان لپاره د دین بله غټه خبره څه کېدل؟ باید عزتمنو داسې توبه وایستلی سي او د لیزر په ذریعه د دې علاج وسي او دغه شی ختم کړی سي. ها بعضې پوښتنه کوي چې وایي غسل اودس څنګه دی؟ غسل اودس ورسره صحیح دی، خو د لعنت څخه خلاصېدی